سلامونه دوستانو د پښتو ټیکنالوژي یوټیوب چینل ته یو ځل بیا راغلاست. مګر په نوې ویډیو کې وروسته تاسو ته درخه چې موږ څنګه کولی شو چې خپل سیم کارت معلوم کړو چې آیا له کمپنۍ سره رجسټر دی که نه، او همدارنګه معلومه کړو چې دا د چا په نامه رجسټر دی. نو که چېرته دا تاسو غواړئ نو دا ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ او ویډیو له نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ، زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو. نو ملګرو تاسو به راشئ خپل ډایل فون ته او په دې کې به ستاسو ستوری 888 او ترم بیا دا به تاسې ډایل کړئ. کله چې ملګرو دا تاسې ډایل کړ نو له هغې څخه وروسته ملګرو تاسو دا ډول صفحه خلاصه شي. زه 3 دلته ډایل کوم او دا سینډ کوم. له سینډ کولو څخه وروسته ملګرو تاسو ته به د دستګاه لخوا یو میسیج راشي او په هغې کې به تاسو ته د دې سیم کارت ټول معلومات لیکلي وي. ښه ملګرو دا تاسو ته ښکاري چې ما ته له 888 څخه میسیج راغی او په دې کې زموږ د ټول معلومات لیکلي دي. زه په دې میسیج کلیک کوم. دلته ملګرو تاسو ته ښکاري د کسټمر نیم، د کسټمر فادر نیم، همدارنګه کسټمر آی ډي نمبر، همدارنګه هر څه تاسو ته په دې میسیج کې ښکاري چې دا د چا په نامه سیف دی. او که چیرې دا نمبر له کمپنۍ سره سیو نه وي دلته بیا تاسو ته لیکي چې دا نمبر نه دی سیو. په ډېرې اسانۍ سره موږ خپل سیم کارتونه معلومولی شو چې آیا رجسټر دی یا نه، او همدارنګه دا هم معلومولی شو د چا په نامه رجسټر دی. میلاویږو په نورو خپلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.